ظلم هغه لویه ګناه ده او هغه لوی جرم دی چې په هغې باندې الله رب العزت په دنیا کې او په آخرت کې سزاګانې او عذابونه د ظالم له ورکوي او د هغې تذکره قرآن او حدیث کې شتي. زه صرف د یو آیت په باره کې خبره کوم او هغې ته به لږ غوږ کېږدئ. قرآن کریم تلاوت موږ ټول کوو الحمدلله، خو د سورت ابراهیم په آخره کې یو آیت دی، الله وی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. او ته دا ګمان مه کوه چې ګینې الله غافله دی د دې ظالمانو د دې ظلم نه او د دوی د دې عمل نه. معنی ده چې الله ته خبر دی. ښه هسې الله دا خبره وکړه چې زه ته خبر یم؟ نه، چې الله ته خبر دی معنی د دې تپوس به کېږي، د ظالم نه به تپوس کېږي، د مظلوم دپاره به بدل اخیستی کېږي. لږ دلته ما ورته ودرېږو دې آیت سره. چېرته په ښځه خو به موږ ظلم نه یې کړی که نه، په بچو خو دې چېرته ظلم نه دی کړی که نه، په دوست، په ملګري، په خپلوانو کې دې په چا خو ظلم نه دی کړی، په خور، لور، مور په چا خو دې ظلم نه دی کړی. که الله دله یو مشرتیا در کړې ده په کشرانو خو دې چېرته ظلم نه دی کړی، په نوکر، په مزدور، په خادم خو دې چېرته ظلم نه دی کړی که نه. دا ټول سوالونه ما ورته پکار دی چې کله دې آیت ته راورسو دا د ځان نه وکړو، دا تپوسونه د ځان نه وکړو، ځکه چې الله غافله نه دی، الله ناخبره نه دی. وګوره د قیامت راتله حق دی، دا مسله خو د قرآن او د حدیث نه ثابت ده، خو صحیح فطرت، صحیح عقل هم دا خبره مني چې قیامت به راځي او پکار دی چې قیامت راشي. او هغه څنګه؟ ګوره موږ په خپله لیدلي دي، تاسو هم لیدلي دي، ما هم لیدلي چې ډېر ظالمان دي دنیا کې وو، ظلم یې کړی ده او دنیا نه تلي، دغه شان تلي دي. او داسې مظلومان موږ لیدلي چې د هغوی سره قسمه قسم ظلمونه شوي دي او هغه دنیا نه تلي دي. اوس فطرت، عقل، صحیح عقل، زه د قرآن او حدیث خبر نه کوم، د هغې نه خو آخرت ثابت دی، خو صحیح عقل هم دا خبره غواړي او مني چې یو ورځ دې وي چې په هغې باندې خو بیا د دې ظالم نه تپوس وشي که نه، د دې مظلوم پکې مرسته وشي، ده ته انصاف میلاو شي، نو د هغې دپاره د قیامت ورځ ده. او ځکه الله وی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ناخبره نه دی، الله ښه خبر دی د دې ظالمانو د دې کارونو نه، د دوی د ظلم نه. نو دا کوم چې ژوندي وو او ظلم وکړو او د دنیا نه لاړو او هېڅ هغوی ته سزا میلاو نه شوه، نو دغه خو د آیت مطلب دی که نه، چې الله ترې ناخبره نه دی، نو د دوی د دې تپوس به کله کېږي؟ آخرت را روان دی، هلته به الله دې هر څه تپوس کوي. نو مقصد د خبرې هغه دا دی چې سوچ وکړه، تا خو چېرته په چا ظلم نه دی کړی که نه. الله رب العزت دې موږ د ظلم کولو نه وساتي، که هغه په ځان باندې او که هغه په نورو باندې، او الله رب العزت دې موږ د قیامت د سختو نه وساتي.